بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ای استازیا د خپل لیګونکو لوري ته بیرته ستون شه، مونږ به هغو ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله ونه کړای شي، او مونږ به هغوی په داسې رسوایي سره له هغه ځایه وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو، له تاسې نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند عرض وکړ، زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږې، زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لکم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولیده، ویې ویل دا زما د رب فضل دی، تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم. او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی، او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپله لوی دی.